اوس ما زندگی جوړه کړله زما زندگی دغه او د خاورو سره خاوره شوه. دا کې اوس څوک پېژنې چې کوم خبره کوم دی؟ نه پته مته لګي ټول دي. فامیل به زه کومه نه پیدا کوم اوس به جوړوم چاته څوک شته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدر لیدونکو کوم مړنګ کور چې ګورئ دغه ساحه چې ګورئ د سپیرو ولسوالۍ د امیر سفر مربوطه ده. تېره ورځ دغه کور بمبار شو. په دې کور کې هر څه له منځه لاړل. یوازینی چې په دې کور کې پاتې دی زما دغه یو ورور پاتې د ده یو کوچنی زوی پاتې شوی. دا د دومره دروند غم نه چې له ډېره درنده غمه خاموشي ده دلته. ورور که هغه کېدای شوی څو خبرې ده نه که وشي دا یې ما سره خبرې وکړي. دا پېښه څه رقم رامنځته شوه دغه پېښه؟ دا پېښه دا رقم ته رامخې ته شوله چې کله د پړشمي ټیم شو 3 بجې ساعت راغی. ما خپل کورنۍ باندې غږ وکړ چې جګ شئ پړشمی تیار کړئ. نو هغه جګ شول. ما ورته چې ما یې واده کې بد وپسوه چې زه جګ شم او داسې وکړم او لمونځ وکړم او تلاوت وکړم له قرآن. بعد له هغې به په تور وکړو نشته به وکړو. زه مخکې چې کله د 3 بجې ټیم شو زه جګ شوم چې داسې به سره وکړم ناڅاپه دګ شو. الله اکبر. دا داسې دم شو چې وره ما په دماغ کې داسې وغل شو چې دا لاړل دا وتښی شول. ما باندې پاس د کوټې شاید قرار روانو چې برون را باندې کېناست. دا کوټه چې تاسو ګورئ دا ما په سټه کوټه زه په خپله هغلته ویسار وم. اخره کې ما کلیوال راغل خو ګنټې پاس ما کې سلوي لاره باره شوه. ما غږ هېڅ چا نه اورېده. دا یو بچاره پاتې دی په خوست ته مې رسولی دی. ما ملګري کلیوالو راسره کومک شول. ګاډي پیسې مې ولکه لرلې. بل چا راته وړی دی په هسپتال کې داخل کړی ډاکټر صدیق الله څنګه. الله دې زموږ په پښتون قام باندې رحم وکړي. تر اوسه پورې چې موږ الله پاک پیدا کړي یو هېڅ ښه ورځ موږ نه ده لیدلې. هره ورځ په موږ باندې د غم ورځ وي. هره ورځ موږ ته کونډې یتیمان پاتې کېږي. دغه ورور به سعودیه کې څومره مزدوري کړې وي څومره خواري به یې کړې وي ځان دپاره یې کور زندګي جوړه کړې وه. خو د الله پاک خوښه نه وه. نن ټول فامیل خدای پاک ترې اخیستی. فقط یو زوی ور پاتې شوی یو دی پاتې شوی. دا مې د ورور موټر و ډېر په زحمتو په خوارۍ به یې سعودي کې ګټلی وي خو اوس په دغه حال شو. دا د کور زندګي ده. تاسې چې ګورئ هر څه د خاورو سره خاورې شوه. یو شی هم روغ نه دي. هغه ماشومان چې اوبه به یې کور ته راوړلې نن یې بشکې شته ډکې پاتې دي. هغه څوک نشته چې دغه استعمال کړي او دغه کور کې ډوډۍ پخه کړي. دا کور روژه ماته تیاری ونیسي. ما چې کوم بچی و زما نه ورک و هم په دې اخره بترون کې ملاو شو. دا هاوی وړی و هوا داخل کړی و. دا کوزې چرګې زما بدي دا د چرګانو بده خبره تاسو ته وایم. زما هلته یوه وزه وه روژې په سهار کې ما اخیستله. مو چې د روژې دپاره باید له چای چیچکې لږ چې خړ وي چای. اوس چې هلته ورشي هغه وزه پرته ده که نه بچی ژوندی دی وړوکی. ملختونه شته هغه ماشومان نشته چې دې باندې به یې سر کړو. زه په خپله په دغه ځای کې اوسېر وم. په دا بله کوټه کې مو فامیل وه. یا ما ته چې کله د فامیل راغی دلته زه د پړشمي د راجګولم چې پړشمي وخت دی راځه. په یک دم نه چاپه دنګ شو چې دنګ شو ما باندې دا چا ټول راغله. دا خلک رانه جوړ کړي دا ګوښونه دا ټول به ما پرته وو. دا خښتې وکسه دا ټولې به ما پرتې وي. نصیب خبره ده زما رزق پاته و. 2 میټره ما باندې پسه خاوره پرته وه. 2 میټره دا چارې رانه ایسته دغه زما په ملا پرته وه. دا ویشه وینې دا ویشه دا زما په دې ملا پرته وه. په دې خښتې دا کاټ مو دا زما چرپایي ده. دا کور بیټري وه. دا مې کور بیټري وه. دا زما موټر سایکل و. ما وراره ته اخیسته و په 90,000 مو چې ښه ما خو مسافرۍ کې وخت تېر کړی مو چې ښه څه ژوند به تېر کړو. اوس د ویزه شته؟ ویزه مې اوس کړی ختمه شوې. څومره وخت کېږي ویزه د ختمه؟ یاره دا 2 میاشتې کېږي چې ختمه شوې ده. 2 میاشتې کېږي ویزه د ختمه شوې. نور مسافر د سعودیه مسافر وي. سعودیه مدینه منوره مسافر. سعودیه کې څومره وخت تېر کړی؟ غون مې ټوټل 18 کاله تېر کړي. 18 کال. اوس ما زندګي جوړه کړله چې دا زندګي مې جوړه کړله زما زندګي دغه او د اوس پاتې شوې ده. قدر لیدونکو
زما ورور 18 کاله د دې دپاره تېر کړل سعودي کې چې خپل کور جوړ کړي، خپل بچیان دپاره د کور سرپناه جوړه کړي. خدای خبر نه وي چې یو داسې ورځ به راځي چې دا هر څه به دې خبرو سره خبرې کړي. نن هغه ورځ ده چې دی هر یو شی چې ګوري دی به دردوي. څه غواړي د مسافر وروڼو نه؟ ته خپله هم د سفر کړی دی سعودیه کې وي، څه غواړي د هغې نه؟ مسافر نه به څه وغواړم، خو بس دغه به تر وغواړم چې هغه غریبانان زه وینم چې کوم په سفر کې دي، مزدورۍ کوي، دغه جوړول را جوړول کوي، لکه ما باندې چې خپله تېر شوي دي. باید موږ سره خو چې څوک کومک وکړي، لکه الله سره چې کومک وکړي، ولې چې موږ نن په داسې ورځ کې ګیر یو چې زه چې اوس دا جوړوم، زه به اخر کار څومره پیسې بیا په ورکوم، فامیل به زه کوم نه پیدا کوم، اوس به جوړوم چاته څوک شته، څه وغواړم، خو بس دغه به تر وغواړم چې زه خو دې نه ووتلم، زه اوس بیا به دی کوم، بیا به زه ژوند جوړوم، ما باندې خو عمر تېر شوی دی. خیر خدای مهربان انشاءالله دا ژوند به بیرته جوړېږي، دا هر څه به بیرته جوړېږي. الله پاک غفور رحیم دی، انشاءالله دا هر څه به جوړ شي. دا ټول زما دی. وایي ګڼه 1 2 3 4 5 6 7 نفره مکمل هو ها څه چې دغه ټول زما دی. زما زندګي دغه خاوره سره خاوره شي. په خپل وطن کې ولې در دا کې اوس څوک پېژنې چې کوم خبره کوم دی؟ نه پته مته لګي ټول دي. گشته خو مهاجر یم صاحبه. آفرین زما دغه ورور ته 7 نفره په مینې لاس ورکړی، بیا هم دومره په ډاډه زړه باندې غږېږي چې موږ د ده زړورتیا ته حیران پاتې یو. غم دروند دی، دې کې شک نشته چې 1 نه 2 نه 3 نه 7 نفره فامیل چې هغه ته د لاسه ورکړي، بچیان او خپله مېرمن، بیا هم موږ دومره زړور خلک یو، پښتانه موږ دومره تکړه خلک یو. دې کې اوس معلومات درته کېږي چې کوم قبرونه د کوم د چا دي؟ والله که هېڅ معلومات څوک دغه نفر؟ دا مې یو د کور ودانه وه، نور مې ټولې بچی وې. بچی دي؟ ټول بچی وې. الله وې زما وې د الله وې. بس یعنې 6 دې لوڼه وې؟ یوه مې واده وه. یوه د مېرمنه وه؟ او مېرمن. الله اکبر. بس نور چې زه څه ویم، چې زړونه دې ټینګ دي که نه، باید څوک وایي دا کمر دی که نه، قسم د زړه د کمر نه ټینګ دی. کنې مو چې زه به دا چې اوس څنګه کوم، زه د خپل کور ته چې راغلی یم، ما هلته پوس تره زوی دی، یخ اجرا کې مو د مهمانو ته ځای تیار کړی دی، زه خپل کور ته له تاسو سره اوس راغلم. ورور مې ناهیله شوی، ورور مې زړه مات شوی. راځئ چې دغه مات زړی جوړ کړو، راځئ چې دغه ړنګ کور ورته آباد کړو، یو څه هیلې بیا را ژوندی کړو. ورور مې ټول عمر سفر کړی، خواري یې کړې وه، مزدوري یې کړې وه، سعودیه کې و، خو نن الله پاک هر څه ترې واخیست، هم یې کور ترې واخیستو، هم هغه د ده کالي چې و هغه ترې واخیسته، دغه کالي هم پردي دي، هغه چپلې هم پردي دي، په جوب کې 1 روپۍ هم نه لري. زما دغه ورور نن محتاجه دی. راځئ چې دغه سخته ورځ کې، دغه غمجنه ورځ کې د ده سره کومک وکړو، دا یې راپورته کړو، لیدونکو دغه ویډیو سره شیر کړئ، تر خلک یې ورسوئ، زما دغه غمجن ورور بېرته دغه ژوند را جوړ کړو. دا خپرونه په همدغه هیله پای ته رسوم چې بل ځل راځو د دغه ورور سره کومک وکړو تر څو دی خوشحاله شي. تر بیا ښې چارې او ښه وخت. وطن زموږ گشته خو مهاجر یم صاحبه.